د کهانۍ شروعات کې مونږ ګورو چې د واورې غرونه ولې شوي وي او دنیا ټوله په اوبو کې ډوبه شوي وي. د سمندر لیول ډیر سیوا وي او دې کې چې کم خلک پاتې شوي دي هغوی د ځان دپاره د اوبو د پاسه کورونه جوړ کړي وي. دې خوا مونږ د میرینر نومي یو کس وینو د کم سره چې یو کشتۍ وي او دا ځان ابادۍ ته رسول غواړي. د دې نظر په یو بل کس باندې ولګي. میرینر د دې کس نه د ابادۍ په باره کې تپوس وکړي نو دا کس ورته وایي چې ابادۍ ته 15 ورځې مزل دی. په دې ټیم کې د بل خوا یو 2 کشتۍ را روانې وي. دا په اصل کې ډاکوان وي. میرینر د ډاکوانو ته ګوري نو دا کس د دې د کشتۍ نه پروت پټ کی او بیا ورته وایي چې ستا کشتۍ خو خرابه ده. ډاکوان به تا ډیر زر گیر کی او په خپل دلته نه روان شي. میرینر یو هندل راکاږي نو د دې کشتۍ کې غټي غټي پردې راخکې شي. میرینر دا کشتۍ په خپل جوړه کړې وي کومه چې ډیره زیاته ایډوانس وي. د هوا په وجه باندې د دې دا کشتۍ سپیډ واخلي او کوم کس چې د دې نه پروت پټ کړي وي دا د هغه د کشتۍ پرده راوباسي او په خپل دلته نه وتښتي. د پردې د لرې کېدو په وجه باندې د دې کس کشتۍ ودرېږي او شاته نه دا ډاکوان په دې کس باندې حمله وکړي او مړ یې کړي. خو میرینر دلته نه وتښتي. بیا څو ورځې پس هغه ابادۍ ته ورسي د کوم په باره کې چې ورته هغه کس ویلي وو. میرینر چې کله ګیټ ته ورسي نو دننه ابادۍ ته څوک نه پرېږدي. میرینر ورته خاوره وښیي. په دې سره ټول ډیر حیران شي ولې چې په نن سبا دور کې خاوره ډیره قیمتي وي. د دې په وجه باندې خلک د ځان دپاره سبزۍ نه کوي نو دوی را پرېږدي او کله چې میرینر دننه راشي نو دا خاوره دلته خرڅه کړي. د دې خاوره 3 کیلو وي. نو میرینر ورته وایي چې د دې په بدل کې ماته 100 سکې پکار دي. نو دیو د میرینر خبره ومني او دې ته 100 سکې ورکړي. د دې نه بعد میرینر یو بل دکان ته لاړ شي. د دې دکاندار نوم هیلن وي او دې سره یو وړه ماشومه وي د کمې نوم چې انولا وي. میرینر هیلن ته وایي چې ماته د ټماټر دا بوټي پکار دی. نو هیلن ورته وایي چې دا په 100 سکو دی. میرینر دې له ټولې سکې ورکړي او د ټماټر دا بوټي ته واخلي. خیر د دې نه بعد چې کله میرینر روان شي نو دې نه څه کسان راتاو شي. د دیو دا خیال وي چې میرینر سمندري ډاکو دی خو میرینر ورته وایي چې زه ډاکو نیمه. نو دا کسان یې ونیسي او بیا چې د دې د غوږونه چک کړي نو د دې د غوږونو شاته پرې وي یعنی د دې د غوږونه د میانو د غوږونو په شانته کې وي. نو دا کس دې ټولو ته وایي چې دا میوټینټ دی. نو ټول خلک ترې راتاو شي ونیسي بیا یو پنجره کې بند کړي او یو دلدل کې ډوبول غواړي. په اصل کې دلته چې څوک مړ شي نو دا خلک دلته کې غورځي چې د مړي د جسم نه سره جوړه شي او دیو پې د ځان دپاره سبزۍ نیوکي. میرینر هم دلته کې غورځول غواړي خو دې نه مخکې چې میرینر وغورځي د دیو په دې کلي باندې سمندري ډاکوان حمله وکړي. دلته کې د ګریګور نومي یو کس وي کوم چې د ځان دپاره د الوتو یو غباره جوړه کړې وي. دا د غبارې ته وخیږي او دلته نه والوځي. په دې ټیم کې هیلن د وړې ماشومې سره راشي. دا هم د دې سره تلل غواړي خو دې نه مخکې دا غباره پایسي. هیلن ډیره ګبره وي نو د دې نظر په میرینر باندې ولګي کوم چې هغه دلدل کې ډوبېدو والا وي. هیلن په منډه باندې ورشي. هیلن ورته وایي چې زه خو به تا بچ کم خو ته به مونږ هم د ځان سره خپله کشتۍ کې پرېږدي. نو دا د دې خبره ومني. هیلن یې رایله کړي او بیا دا 3 واړه دلته نه وځي. ډاکوان د دیو په کلي باندې قبضه وکړي. د ډاکوانو د مشر نوم ډیکن وي او خپلو ملګرو ته وایي چې ماله په هر قیمت کې ایلونا پکار ده. په اصل کې د ایلونا په ملا باندې یو نقشه وي. نو د دې دا خیال وي چې هغه نقشه د وچې ځمکې ده او د هغې په ذریعه باندې مونږ وچې ځمکې ته رسېدی شو. د دې وجې نه دې په دې کلي باندې حمله کړې وي. په دې دنیا کې اوس 2 قسمه خلک اوسي. یو هغه خلک وي کوم چې نارمل زندگی په ځمکه باندې تیروي او بل قسم ته میوټنټ ویل کېږي. د دیو د غوږونو شاته پردې وي لکه څنګه چې د مۍ وي او دیو په اوبو کې هم ساه اخیستی شي. میرینر هم یو میوټنټ دی. دې خوا د ډاکوانو مشر ډیکن دی ټولو ته وایي چې ماله په هر قیمت سره هغه جینۍ پکار ده د کمې په ملا باندې چې نقشه ده او بیا خپلو کسانو ته ډر وکړي. دا یو جاز په میرینر پسې ولګوي. نو د دې دا کسان دلته کې راورسي او بیا د میرینر په جاز باندې حمله وکړي. میرینر لاندې تاخانې ته کوز شي. دلته نه دا خپله اسلحه راواخلي. بره هیلن د یو ماشین طرف ته منډه کړي کوم کې چې یو رسۍ لګېدلې وي. دا د میانو د نیولو ماشین وي. په دې سره په دې جاز باندې ډز وکړي نو دا تیر د دې جاز نه بل طرف ته وځي او دا جاز د دې کشتۍ نه ګل چاپیره تاویږي. د کم په وجه باندې چې د کشتۍ کې سامانونه مات شي. میرینر چې بره راوخیږي نو ګوري چې د دې کشتۍ ماتېدو والا ده. دا په منډه باندې بره وخیږي. دا دغه رسۍ کټ کول غواړي چې د دې د کشتۍ ته نقصان ونه رسي او بیا د رسۍ باندې ډز وکړي او کټ یې کړي. نو جاز دلته نه لاړ شي. د دې کشتۍ تباه شوې وي. میرینر ته ډیره غوسه ورشي او دا هیلن راونیسي او د دې ویښته کټ کړي. بیا ورته وایي چې د نن نه پس زما په کشتۍ کې کار ونه لري. د دې نه بعد دیو دوباره سفر شروع کړي. د څه مزل نه پس دا یو بله کشتۍ وویني کوم کې چې یو کس موجود وي. نو هیلن ورته وایي چې مونږ له د دې کس سره خوراک کتل پکار دي. میرینر د دې خبره ومني او بیا خپله کشتۍ ورولي. دا د کس نه خوراک وغواړي خو دا کس ورته وایي چې ما سره د خوراک نه هم ډیر قیمتي څیز دی او بیا ورته یو ډبې وښیي کوم کې چې یو کاغذ
کاغذ پروت وي. په اصل کې په دې دور کې کاغذ ډیر قیمتي وي. نو دا کس ورته وایي چې زه به تا له کاغذ درکم خو ته ماله هیلن راکه. میرینر د دې کس نه کاغذ واخلي او ورته وایي چې د نیمې ګنټې دپاره هیلن ستا شوه. نو دا کس یې لاندې تخانې ته کوزه کي. خو دې ټیم کې میرینر راشي ورته وایي چې ما ته ستا کاغذ نه دی پکار. خو دا کس پسې چاقو راوباسي. نو میرینر هیلن بره ولیږي او په خپله دا کس رایسار کې ومړي کي. د دې نه بعد میرینر ته پته وي چې دا دواړه وږي دي او دا په خپله باندې میوټنټ دی. نو لاندې اوبو ته ودانګي او یو غټ مئی ونیسي او د دواړو باندې د مئی غوښه وخوري. انولا میرینر ته وایي چې ما ته لامبو نه راځي. نو میرینر ډیر حیران شي ورته وایي چې ما یو واحد داسې جینۍ ولیده چې په دې دور کې لامبلی نشي. او بیا ورته وایي چې زه به تا ته لامبو یاده کم. هیلن ورته وایي چې زه د دې خپله مور نیمه. دا ما ته ډیره وړه په اوبو کې میلاو شوې وه. خیر دغه شانته کې د درې واړو دوستي جوړه شي. میرینر انولا ته لامبو هم یاده کی. خیر څه ټیم پس دیو یو چوکۍ ته ورسي کومه چې د سمندر په منځ کې جوړه شوې وي. دلته کې خلک سامانونه خرڅوي. خو کله چې میرینر دې ته په دوربین کې وګوري نو ورته پته ولګي چې دې باندې خو ډاکوانو قبضه کړې وي. په اصل کې ډیکن د خپلو کسانو سره راغلی وي. دا په هر قیمت سره انولا نیول غواړي. او بیا چې دوربین کې وګوري نو د دې نظر په انولا باندې ولګي. میرینر د دیو د خوا نه وتښتي. په دې باندې ډیکن ډیر زیات غوسه وي. میرینر ته څه پته نه لګي چې دا ډاکوان اخر دیو پسې لګېدلي ولې دي. نو هیلن ورته وایي چې دا په اصل کې په انولا پسې لګېدلي دي ولې چې د دې په ملا باندې یو نقشه ده. میرینر چې د دې په باره کې تپوس وکړي نو هیلن ورته وایي چې دا د وچې ځمکې نقشه ده. د دې په ذریعه باندې ډیکن وچې ځمکې ته رسېدل غواړي. خو د میرینر یقین نه راځي. ورته وایي چې په دې دور کې وچه ځمکه نشته. نو هیلن ورته وایي چې کله ماته انولا میلو شوه نو دې سره ټوکرۍ کې خاوره وه. د دې وجې نه د خلکو دا خیال دی چې د ایلونا په ملا باندې کومه نقشه ده دا د هغه وچې ځمکې نقشه ده. خو میرینر د دې په خبرو باندې یقین نه کوي او بیا ورته وایي که ته وچه ځمکه لیدل غواړې نو اوبو ته راکوزه شه. او بیا یې لاندې اوبو ته کوزه کي. دی په یو داسې ډبي کې بنده کي کوم ته چې اوبه دننه تللی نشي. او بیا یې په اوبو کې لاندې کوزه کي. د ډیر مزل نه پس دی وګوري چې اوبو کې لاندې بلډینګان دي. میرینر دې ته خوستل غواړي چې دنیا ټوله اوبو کې ډوبه شوې ده. دا د دې د وچې ځمکې د امید ختمول غواړي. خیر څه ټیم پس چې دیو دوباره د سمندر سر ته راوخیږي نو ګوري چې دیو باندې ډاکوانو حمله کړې وي. بیا دا دواړه ونیسي او ورته وایي چې انولا چرته ده. انولا دلته کې پټه شوې وي. د هیلن نظر د انولا په خپه باندې ولګي خو دیو ته څه ونه وایي. نو ډیکن ورته وایي که چېرته انولا تاسو مونږ ته ونه خوسته نو زه به تاسو دواړه مړه کم. خو میرینر داسې کول نه غواړي. ډیکن خپلو کسانو ته ډېر وکړي چې دا دواړه مړه کوي. او دې نه مخکې چې دا ډاکوان دا دواړه مړه کړي انولا په خپله باندې چغه وکړي او بیا د دیو مخکې راشي. ډیکن انولا ته ډېر خوشحاله وي. بیا خپلو کسانو ته ډېر وکړي چې دا دواړه مړه کوي. میرینر هیلن د لاس نه ونیسي او اوبو ته لاندې ودانګي. هیلن چونکې اوبو کې ساه غستی نشي نو میرینر دې له ساه ورکړي. ولې چې میرینر په خپله اوبو کې ساه غستی شي او بیا دا دواړه ډېر ټیم پس د اوبو نه راوخیږي. خو چې ګوري نو ډاکوانو د دې دا کښتۍ تباه کړې وي او انولا یې د ځان سره وړې وي. میرینر ډېر زیات خفه وي خو هیلن دې له حوصله ورکړي. خیر د دې نه بعد میرینر لاندې لاړ شي. دا څه ضروري سامان راغستل غواړي. دلته کې دې ته یو کاغذ میلو شي کوم چې دې د هغه کس نه اغستی و. دې باندې د ونو څه تصویران وي. انولا هم په یو کاغذ باندې د ونې یو تصویر جوړ کړی وي. نو میرینر ته پته ولګي چې د انولا په جسم باندې کومه نقشه ده دا د یو وچې ځمکې ده. ولې چې انولا کومه ونه جوړه کړې وي نو دا به دې ضرور لیدلی وي. خو اوس دیو چېرته تللی نشي. د دیو دا کښتۍ مکمل تباه شوې وي. خو دلته کې د دیو قسمت ښه وي. ولې چې دلته کې ګریګور راشي هغه کس چا سره چې الوتو والا غباره وي کوم چې د خپل کلي نه تښتېدلی و. د دې په لیدو سره هیلن ډېره خوشحاله وي. بیا دا دواړه خپلې غبارې ته وخیږي. بیا یې د کلیوالو خوا ته ورسوي. میرینر دیو ته وایي چې زه انولا پسې تلل غواړم او بیا د دیو د خوا نه روان شي. دا په څه ناڅه طریقه باندې د ډاکوانو یو سمندري جاز ته ورسي. بیا په غلا باندې د جاز ته وردن نشي. د جاز خلک ډېر خوشحاله وي. د دیو مشر ډیکن دیو ته وایي چې مونږ به ډېر زر وچې ځمکې ته ورسو. ولې چې دیو سره اوس نقشه وي او بیا دې ټولو ته لار سیده کي نو دا ټول لاندې تاخانې ته کوز شي او په شریکه باندې سمندري جاز روان کي. خو په دې ټیم کې میرینر راشي. دې سره یو ټوپک وي. دا دیو ته وایي چې ما ته دا ماشومه حواله کوي. خو ډیکن ورته وایي چې ته به دلته نه ژوندی ونه وځي. نو میرینر یو څیز راواخلي په کم باندې چې اور بلیږي او بیا یې د تیلو پیپ ته غوځار کي په کم سره چې سمندري جاز کې یو غټه دماکه وشي. په دې کې ډېر ډاکوان مړه شي. بیا میرینر بره ور وخیږي.
دا انولا کتل غواړي خو د بره نه چې دا وګوري نو ډیکن انولا د ځان سره روانه کړې وي او یو جاز ته وخیږي. میرینر په دې پسې شاته ولګي خو دې نه مخکې چې دا د جاز اوچت کړي میرینر دې ته یو کونډه ورغوځار کړي او د دې دا جاز تباه کړي. د سمندري جاز چونکې تباه شوی وي او لاندې په ډوبېدو وي نو په دې ټیم کې هیلن او هغه بل کس راشي دوی لاندې رسۍ ورغوځار کړي. نو میرینر د رسۍ په مدد سره ماشومه بره راوخیږي. لاندې په سمندري جاز کې یو غټه دماکه وشي په کوم سره چې ټول ډاکوان مړه شي خو دې کې اوس هم د ډاکوانو مشر ډیکن پاتې وي. دا په تماچې سره یو ډز وکړي د ګولۍ نه خو انولا بچ شي خو د دې په وجه باندې لاندې اوبو ته راوغورځېږي. نو میرینر رسۍ راواخلي او خپله خپه وتړي او لاندې د اوبو طرف ته راودانګي. څلور ډاکوان په یو وخت د انولا طرف ته ور روان وي خو دې نه مخکې چې دا ډاکوان انولا ونیسي میرینر د دې خواله راورسي او دا انولا د ځان سره اوچته کړي. د دې په اوچتېدو باندې ډاکوان په خپلو کې وجنګېږي او ټول تباه شي. دې کې ډیګن او باقي ډاکوان مړه شي. میرینر انولا بچ کړي. ګریګور چې نقشې ته وګوري نو ورته وایي چې ماته د لارې په باره کې پته ده او بیا دیو د وچې ځمکې طرف ته روان شي. دیو باندې پوره شپه تیره شي. په سباله چې د میرینر سترګې کولاو شي نو ګوري چې د دیو په غباره باندې یو مرغۍ ناسته وي. میرینر ډیر حیران شي او بیا چې مخ یې وګوري نو د دې نظر په یو غر باندې ولګي. دیو چې کله دلته ورسي نو دا یو ډیره ښایسته او شنه علاقه وي. دلته کې ونې بوټي او خوږې اوبه موجود وي. دا ټول دلته کې ګرځي. نو دیو ته یو کور میلاو شي او بیا چې دننه ورشي نو دننه دوه ډانچې پرتې وي. د دیو خوا کې د ټیټو جوړولو سامان هم وي. نو دیو ته پته ولګي چې دا ډانچې د انولا د مور او پلار دي. په اصل کې کله چې د انولا مور او پلار مړه کېدل نو دیو د انولا په ملا باندې دا نقشه جوړه کړې وي او دې سره ټوکرۍ کې خاوره ایښې وي. کو چېرته انولا چاته میلاو شي نو دیو به د نقشې په ذریعه باندې وچې ځمکې ته راشي. د انولا د مور او پلار چې کوم سوچ و هم هغسې وشي. انولا واپس کور ته راشي. میرینر ته دا هر څه ډېر عجیبه ښکاري. دلته کې میرینر ډیر خپه وي ولې چې دا انسان نه دی او واپس سمندر ته تلل غواړي. نو دا د ځان دپاره یو کشتۍ جوړه کړي او واپس سمندر ته تلل غواړي. هیلن خو دا واپس لیږل نه غواړي ولې چې دا د میرینر سره مینه کوي خو میرینر د دیو نه اجازت واخلي او بیا دلته نه روان شي. هیلن او انولا دلته کې پاتې شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.